ګرانو مینوالو سلامونه. دا د اختر د اوی ډزو په حواله باندې یو نظم دی چې په پښتونخوا کې د روژې اخرنی ماښام و. هر څوک خوشحاله و، د خوند او د مزې ماښام و. ماسخوتن خلک انتظار باندې اختر ته ناست وو چې به د کوم لوري راځي دغې خبر ته ناست وو. وخت لا تېر نه و چې یو څو شهادتونه وشو، په لوډ سپیکرو د اختر چې اعلانونه وشو. ډز او ډوز جوړ شو، په ټوپکو به کېدلې ډزې، د هر یو لوري هر یو کلي راختلې ډزې. یو مردکې په هوا راغی چې په یو کور ولګېد، چې یو ماشوم بچي و د غېږ کې د مور ولګېد. ګولۍ ترې ووته، د کټ د لاندې سره پرته وه، د مور سینه باندې هغه شانته خوله پرته وه. مور خبر نه شوه چې مې ګل ورژېده غېږه کې، دی خو داویږي بچی مې دې وده غېږه کې. مور چې په نیمه شپه د خوبه راوچته شوله، دی وې متیازې یې کړي زر چې پرې راښکته شوله. سوزنۍ ترې پرانسته، روڼي کې یې نسره پرته وه، غېږ کې یې مړاوې وه، د سرو ګلو غونچه پرته وه. یوه د افسوس چغه یې وکړه، یو ماتم جوړ شو، لوی واړه ایښ شو، د اختر شپه خو غم جوړ شو. د یوه ډزو خو زه دغه پیدا وکړله، د چا پیسم نه د چا زړه پې لمبه وکړله. اختر انګاره چا په ډزو په خندا تېر کو، خو هغه زړه وګورئ دا چا چې په غوغا تېر کو.